خو جادو د هغه لښکر تباه کړ. هغوی د تیارو مخلوقات شول. آدم ورو پوښتنه وکړه، ولې اوس راویښیږي؟ نیکه یوسف ځنګل ته وکتل، ځکه چې مهر کمزوري شوه او یوازې یو کس یې درولی شي. آدم حیران شو. څوک؟ نیکه یوسف مستقیم د هغه سترګو ته وکتل. هغه شپه آدم او نوح بیرته ځنګل ته لاړل. دا ځل هغوی له ځان سره لرغوني کتاب هم وړی و. توره ډبره تر پخوا ډیر ځلېده. نښې یې د اور په څیر خوځېدې. ناڅاپه ځمکه په زور ولړزېده. د ډبرې لاندې یو پټ ټونل خلاص شو. ګرمه هوا پورته راووتله او له لاندې عجیب آوازونه راتلل. نوح شاته لاړ. موږ باید ولاړ شو. خو آدم داسې احساس کوه لکه یو څه یې لاندې راکاږي. غږ بیا راغی، راشه. هلکان ورو ورو تونل ته ننوتل. دیوالونه له لرغونو عنصرونو ډک وو، د داسې سیرو عنصرونه چې کلي یې وجاړول، د لویو مخلوقاتو عنصرونه چې له ځمکې راوتل. بیا هغوی یوې لویې دروازې ته ورسېدل. د دروازې په منځ کې یوه ځلېدونکه د لاس نښه وه. آدم ورو لاس ورباندې کېښود. ټول تونل ولړزېد. دروازه ورو ورو خلاصه شوه او له تیارو څخه سلګونه ځلېدونکې سترګې ښکاره شوې. د ځمکې لاندې خونې کې لوی غږونه انګازې کوي. مخلوقات واو راو د آدم او نوح شاوخوا راټول شول. بیا ناڅاپه ټول سیوري ټیټ شول. درنې پښې د تیارو په منځ کې واورېدل شوې. یو لوی مخلوق راترغن شو. هغه ماتې تورې زغرې اغوستې وې. سترګې یې د اور په څیر سوځېدې. د سیورو پاچا. نوح واویل، موږ ختم یو. د سیورو پاچا آدم ته وکتل. تا د ساتونکي وینه لري. آدم حیران شو. دا څه معنا لري؟ ډیرې پخوا د آدم نیکونو د سیورو نړۍ د ځمکې لاندې بنده کړې وه، خو مهر قرباني غوښتله. د آدم پلار کلونه په پټه د مهر ساتنه کوله، تر هغه چې ورک شو. آدم حقیقت درک کړ. د هغه پلار هیڅ کله ورک نه وه. هغه د کلي د ساتنې لپاره مړ شوی و. د سیورو پاچا خپل لاس پورته کړ. اوس به مهر د تل لپاره مات شي. ناڅاپه توره انرژي په ټوله خونه کې خپره شوه. دیوالونه وچاودېدل. ځمکه سخت ولړزېده او د هغوی پورته د کلي څراغونه بیا مړه شول. ټول کله ویریدلی و. تور سیوري په کوڅو کې خپرېدل. خلکو چیغې وهلې او خپلو کورونو ته تښتېدل. په همدې وخت کې د ځمکې لاندې آدم لرغوني کتاب خلاص کو. دننه وروستي جادو و. یو خطرناک جادو. هغه جادو چې کولی شو سیوري د تل لپاره بنده کوي. خو شاید آدم هم بنده کوي. نوح د هغه اوږه ونیوله. ته مجبور نه یې دا کار وکړي. آدم خپل ملګري ته وکتل. که زه دا کار ونه کړم ټول به مړه شي. د سیرو پاچا په غصه غږ وکړ او د هغوی په لور راغی. آدم ځلېدونکي کتاب پورته کړ. نښې هوا ته پورته شوې. روښانه شین رڼا ټول تونل ډک کړ. سیرو چیغې وهلې. د ځمکې لاندې خونه نړېدل پیل کړ. د سیرو پاچا آدم ته لاس اوږده کړ، خو د رڼا زنځیرونه هغه راګیر کړ. آدم د جادو وړوستي الفاظ په لوړ غږ وویل. یوه لویه رڼا ټوله د ځمکې لاندې ښار وپوښله. بیا خاموشي. 3 ورځې وروسته کلی بیرته عادي شو. سیروی ورک شوی بو. ځنګل بیا آرام شوی بو. خو آدم ورک شوی بو. هیڅ نه پوهېدل چې هغه چیرته لاړ. ځینو خلکو باور کوه چې هغه د کلي د ژغورلو پر مهال مړ شوی. نورو فکر کوه چې هغه نوی ساتونکی شوی. څو میاشتې وروسته نوح
نوح یوازې ځنګل ته ولاړ. هر څه آرام ښکارېدل تر هغه چې هغه یو اشنا غږ واورید. نوح هغه ورو شاته وغورځېد. د ونو ترمنځ آدم ولاړ و، خو اوس د هغوی سترګې سپینې ځلېدې او د هغوی شاته سیروي په تیارو کې خوځېدل. آدم ورو مسکی شو او بیا په دورو او لوګي کې ورک شو. که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی وي، حتماً کومنټ کې راته ووایه او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.